Well, welcome back to lesson number 20. بخیر راغلی شلم درس ته wordless د لغتونو فهرست. مخکې له دې چې لغتونه پیل کو تاسو باید ووایم چې دغه کتاب که چېرته تاسې په هارډ کې واخلئ دغه کتاب سره سی ډي هم وجود لري چې کولی شئ تاسې د دې لیسنینګ د هغې لارې هم وکولی شئ. Achieve means لاسته راوړل یا ترلاسه کول. To achieve something is to successfully do it after trying hard. چې یو څه لاسته راوړو مطلب دا چې په کامیابۍ سره یو څه وکړو یا ترسره کړو وروسته د زیات کوښښ کول څخه. I was happy that I could achieve my goal. زه خوشحاله وم چې ما خپل هدف لاسته راوړلو یا وکولی شو چې خپل هدف لاسته راوړم. Advise means نصیحت کول. To advise someone is to tell them what to do. چې یو چاته نصیحت وکړو مطلب دا چې ورته ووایو چې څه باید وکړي. My mother often advises people about their money. زما مور اکثره وخت خلکو ته د دوی د پیسو په اړه نصیحت کوي. Already it means له وړاندې یا مخکې له مخکې. If something happens already, it happens before a certain time. It is already time for the movie to start. وای دا مخکې له مخکې وخت د فلم لپاره چې پیل شي. Let's go in. راځئ چې داخل ته لاړ شو. Basic means اساسي. If something is basic, it is very simple or easy. که یو څه اساسي دي دا ډیره ساده او اسانه دي. I learned some basic English skills in school today. ما یو څه اساسي د انګلیسي مهارتونه زده کړل په مکتب کې نن. Bet means ټوټه. A bet is a small amount of something. وړوکی مقدار دی یو څه. Bet چې دی وړوکی مقدار دی یو څه شي ده. I ate a bit of a chocolate before I went to bed. وای ما یو کم مقدار د چاکلیټ وخوړو مخکې له دې چې ویده شم. Consider په نظر کې نیول. To consider something means to think about it. Pity didn't like his job. Pity خپله وظیفه نه خوښېدله. He considered getting a new one. هغې د یو نوي وظیفې اخیستل په نظر کې ونیول. Destroy ورانول ویجاړول. To destroy means to damage زیان رسول ضرر رسول something so badly په ډیر بد ډول that it cannot be used. The glass was destroyed. ګلاس یا شیشه له منځه تللې وه ورانه شوې وه. Entertain means ساتیري کول یا سات تیرول یا خوشحالول. To entertain someone is to do something that they enjoy. د entertain څخه مطلب دا ده چې تاسې دغسې څه وکړئ چې بل څوک یا هغوی ورڅخه خوند واخلي. The clown entertained the kids at the party. دغه ټوکمار یا ټوکې کوونکی یا ریشخند وهونکی چې کس په ماشومان څه خوشحاله کړل یا هم ساتیري ورکړله په میلمستیا کې. کلان کوم کس چې تاسې په عکس کې ګورئ دغه ته کلان وایي. Extra اضافه. If something is extra, it is more than what is needed. که یو څه اضافه وي دا مطلب دا د هغې څخه ډیر دي څومره چې ضرورت ده. The squirrel had extra nuts for the winter. وای دغه squirrel چې دا د خرګوش قسم کې یو حیوان ده چې پښتو کې کومه معنا موږ هغې لپاره نه لرو. squirrel چې دا اضافه زړې یا خستې درلودلې د ژمي لپاره څه شي زړې وو that's not clear. goal هدف موخه. A goal is something you work toward. وای goal هغه یو څه دی تاسو د هغې پر وړاندې کار کوئ. Her goal was to become a doctor. د هغې هدف دا و چې یو ډاکټره شي. Lie means دروغ ویل. To lie is to say or write something untrue to deceive someone. د lie څخه مطلب دا چې ووایي یا هم ولیکي یو څه غیر رښتونی یا حقیقي تر څو یو چاته دوکه ورکړئ. Untrue غیر رښتونی. Deceive دوکه ورکول. Whenever Pinocchio lied to his father, his nose grew. هر وخت چې پیناشیو خپل پلار ته دروغ ویلی د هغې پوزه غټه شوه وده یې وکړه لویه شوه. Meat, it means غوښه. Meat is food made of animals. This piece of meat I'm eating tastes very good. وای دغه ټوټه د غوښې چې زه یې خورم ډېر ښه خوند لري یا ذایقه لري. Opinion, it means نظریه مفکوره. An opinion is a thought نظریه ده about a person یو شخص or a thing یا یو شي په اړه. Meg told me her opinion of my story. Meg ما ته د هغه نظریه وویله زما د کیسې په اړه. She said it was not funny. هغې ویلې دا خوندوره نه وه یا ټوکي نه وه. Real means حقیقي یا رښتونی. If something is real, it actually exists. که یو څه حقیقي اوسیږي دا په حقیقت کې موجود وي. The handbag has a stamp on it. وایي دغه د لاسي بکس چې دا ټاپه لري
so it's real. نو دا رښتونی دی. reflect انعکاس کول، غبرګون کول. To reflect is when a surface sinks کله چې یو سطح رالیږي back بیرته. light روشنايي، heat ګرمي، sound غږ or an image یا عکس. Her face was reflected on the smooth glass. د هغې مخ انعکاس کړی و په هغه نرم ګلاس یا شیشې باندې. regard means په اړه فکر کول یا په نظر کې نیول. To regard someone or something is to think of them in a certain way. په یوازې شکل کې د هغوی په اړه فکر وکړئ. The boy regarded the girl as a good friend. دغه هلک په نظر کې ونیوله دغه نجلۍ د یو ښه ملګري په حیث. serve خدمت کول. To serve someone is to give them food or drinks. یو چا خدمت وکړو مطلب دا چې خواړه یا څښاک ورکړو. He served us our drinks quickly. هغه موږ خدمت وکړو زموږ د څښاکونو په تیزۍ سره. vegetable means سبزیجات. A vegetable is a plant used as food. وای vegetable چې دا هغه نبات دی چې من حیث د خواړو استفاده کیږي. Carrots are my favorite vegetable. گازرې زما د خوښې سبزیجات دي. War جنگ. A war is a big fight between two groups of people. وای war چې دی یو غټ جنگ دی د دوه ډلو ترمنځ. Many young men died in the war. ډیر ځوانان سړي مړه شول په جنگ کې. Worth ارزښت. If something is worth an amount of money, که یو څه شی یو مقدار پیسې ارزښت ولري, it costs that amount. دا د هغې مقدار قیمت لري. Our house is worth a lot of money. زموږ کور ډیر زیاتو پیسو ارزښت لري. Exercise 1. Choose the right definition for the given word. صحیح تعریف انتخاب کړئ درکړل شوي لغات لپاره. Achieve to think about something, to tell someone what to do, to get something, to break into pieces, to get something. B. Exercise 2. Fill in the blanks with the correct words from the word bank. صحیح لغاتونو سره دا خنغلګۍ تکمیل کړئ د لغاتونو د مجموعې څخه. Chicken, pork and beef are all kinds of meat. Exercise 3. Check the sentences with bolded word that makes better sense. هغه جملې ټک مارک کړئ چې صحیح معنا ورکوي دغه تورو لغاتونو سره. If it is correct, write tick mark. If it is wrong, then cross it. A basic tool has many parts. یو ساده آله ډېرې برخې لري. And B. If a toy is worth $1, it costs $1. Let's the 7 series of gold. هغه اوه ښارونه د سرو زرو. Many years ago, ډېر کالونه مخکې, a Spanish officer named Coronado heard the story of 7 great cities. یو سپنوي افسر په نوم د کوروناډو کیسه واورېده د اوه د غټو یا عظیمو ښارونو. The walls of these cities are made of gold. دیوالونه د دغو ښارونو چې دي د سرو زرو څخه جوړ دي. His friends told him. د هغې ملګري هغه ته وویلې. The people eat meat from golden plates and dress in nice clothes. خلک چې دي غوښې خوري د سرو زرو مشکابونو څخه او ښایسته کالي اغوندي. They said. هغوی ورته وویلې. They called these cities the 7 cities of gold. دوی دغه ښارونو ته وایي اوه ښارونه د سرو زرو. Were these cities real? آیا د ښارونه رښتیني وو؟ Coronado never considered asking his friends. Coronado هیڅ کله دغه په نظر کې ونه نیول تر څو د ملګرو نه پوښتنه وکړي. Coronado thought to himself. Coronado خپل ځان سره فکر وکړ. The things in these cities must be worth a lot of money. هغه شیان چې په دغه ښار کې دي ډېر زیاتو پیسو ارزښت به لري. So he went to find the 7 cities of gold. نو هغه لاړو تر څو دغه اوه ښارونه د سرو زرو پیدا کړي. He took along 300 men. هغه ځان سره 300 سړي هم بوتلل. Many horses, ډېر آسونه and extra food او اضافه خواړه. They headed west. هغوی د لویدیځ په طرف حرکت وکړ. Coronado wanted to achieve his goal very badly. Coronado غوښتل چې خپل هدف په ډېر سختۍ سره یا هم په ډېر شوق سره لاسته راوړي. badly دلته مطلب په ډېر جدي ډول. Coronado and his men rode for many days. Coronado د هغې سړیو د ډېرو ورځو پورې لاره ووهله یا لاړه رفتار یې وکړ. Then they saw some cities. بیا هغوی یو څه ښارونه ولیدل. We found the 7 cities of gold. His men yelled. موږ هغه اوه ښارونه د سرو زرو پیدا کړل. د هغې سړیو یا هم هغه
کم کارمندان چې د سره کم کسان تللي وو کچغې وهلې. But Coronado wasn't happy. مګر Coronado خوشحاله نه و. He had a different opinion. هغه مختلفه نظریه درلودله. These can't be the 7 cities of gold. دغه هغه اوه ښارونه د سرو زرو نشي کېدی. He said هغه ویلې. Look, they're made of dirt. وګورئ هغوی د خټې څخه جوړ دي. Coronado was right. Coronado صحیح و. The cities weren't bright and golden. هغه ښارونه چې وو ځلانده او د سرو زرو نه وو. They were dirty and brown. هغوی چې وو د خکدار او نسواري وو. The people didn't eat meat from golden plates. خلکو غوښه نه خوړله د سرو زرو د مشقبونو څخه. They ate vegetables from regular bowls. هغوی سبزیجات خوړل د عادي کاسو څخه. They wore the most basic clothes. هغوی تر ټولو اساسي یا هم عادي کالي اغوستل. Coronado regarded the cities as ugly places. Coronado په نظر کې ونیول دغه ښارونه من حیث د بدرنګو ښارونو. What happened to the cities of gold? هغه د سرو زرو ښارونو سره څه وشول؟ He thought. هغه فکر وکړ. Did someone destroy them? آیا چا له منځه یوړل؟ Was there a war? آیا جنګ وشو؟ Did someone already come and take the gold? آیا څوک مخکې له مخکې راغلي وو او سره زر یې وړل؟ That night هغه شپه the people of the cities entertained Coronado and his men and served them food. هغه خلک د هغه ښار خوشحاله کړل یا ساتیري ورسره وکړل کوروناډوس او د هغې کسانو سره او هغوی ته یې خواړه ورکړل. They advised Coronado to go home. هغوی کوروناډو ته نصیحت وکړ تر څو کور ته لاړ شي. There is no gold here. هیڅ سره زر نشته دلته. They told him. هغوی ورته ویلي. Coronado was angry. Coronado په غوسه و. Did his friends lie to him? آیا د هغې ملګرو هغه ته دروغ ویلې؟ He left the next morning. راتلونکي سهار ته هغه لاړو. He looked back at the cities one more time. هغه ښار په طرف ښارونو ته یو ځل بیا وکتل. The sun reflected light on the dirt houses. لمر انعکاس کولو د روشنۍ په دغه خټو کورونو باندې. Coronado thought he saw a bit of gold. Coronado فکر وکړ چې هغه یو کم مقدار د سرو زرو ولیده. Were his friends right after all? آیا د هغې ملګري صحیح وروسته له هر څه؟ No, he told himself. هغه ځان ته ویلې نه. It is just the sun. دا فقط لمر ده. Then he turned away او بیا هغه بیرته راتاو شولو and went home او کور ته لاړلو. Reading comprehension, the reading فهم یاداښت. Answer the question. سوالونو ته ځوابونه ورکوي. What is the story about? دا کیسه د څه په اړه ده؟ And question number 5. What did Coronado do when he thought he saw a bit of gold on the houses? Coronado څه وکړل کله چې هغه فکر وکړ چې یو کم مقدار سره زر یې ولید په دغه کورونو باندې. So this is the lesson and thank you for staying with me.